اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. نو دریم قسم دلیل نقلی مونږ وی چې دا په ضمن د قصې د جناتو کې دی. او دا قرآن کې دو ځایه تفصیل سره راغلی دی. سورہ احقاف آیت نمبر 1 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ آیات کا آغا چراوان والموتا طرفتان فرم من الجن یوسو کسان پیریان. تو پیغمبر علیہ السلام راتد طائفنا چرتنا طائفنا لارا کی یوزائی دے نصیبین وی ورطا آغا نصیبین ویلی کی پیغمبر علیہ السلام یوسو ردش پی تیرے کرے یخی اوبوی پکی او دا خرماو باغونو پکې د گریپس باغونو پکې. پیغمبر علیہ السلام ډیر درد دیلو طائف کې خلکو پکانو وشته او بدن ټول زخمی وو لہذا واپس آئے کی چراته نو د غزای سورۃ شپې ریسټ وکړ. نو شپې عبادت کو سپیریان ورته الله تعالی راوستل. داغي واقعي ذکر کړي. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ دَي قرآن توقع خود فَلَمَّا حَضَرُوا کلچ حاضر شد قرآن تقالوا انصتوا نو دیوی خاموش. فَلَمَّا قُضِيَ کلچ دا محفل قرآن او رولو ختم شو وَاللَّوْ إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ دی واپس لال القوم فلتوارن ورکون کی. قالوا یا قومنا دویو قوم زمونگا انا سمینا کتابا تاکہ سرمونگا اوریدلے کتاب انزلا دا سے کتاب چی نازل شویلی من بعد موسیٰ پس دا موسیٰ علیہ السلام نا مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کون کے دے دہاغا کتاب چی مخکر دن دے داغی مضامین اردی مضامین سر یوشان دی. یادی الالحق ہدایت ورکی حق طرفتا و الى طریق مستقیم العارنی غتا. یا قومنا و قوم زمونگا عجیب داعی اللہ اجابتو کئی یعنی قبول کئی داعی دا اللہ تعالی. وآمنوا بما داعی دے داعی بالی اغفر لکم من ذنوبکم اللہ بدلتا گناہونا و بخی وَيُجِرْكُمْ مِنْ غَذَابٍ عَلِيمٍ اپنا بدر کی اللہ تاصل دا عذاب دردناکنا. نوصل اللہ تعالیٰ وی اگورا دا دعوی چے محمد رسول اللہ او دا قرآن برحق دے. محمد رسول اللہ ادا قرآن برحق دے او اللہ وحدہو لا شریک دے. دا خبر پیریان ہم کرے دا. دا خبر چا کرے دا پیریان ہم کرے دا. نو دیتا وی اثبات دا دعوی فضمن دلیل نقلی او کم قسم دلیل نقلی قصہ دا جناتو. کم قسم دلیل نقلی قصہ دا جناتو. سورہ جن دا بلا واقعہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غکاز میلے تروانو تاسو میلے پیژنې ایگزیبیشن ونه یو غټ ایگزیبیشن به د عربو لګیدا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به التتن خلکو ته دعوت ورکو خلکو خپل دنیاداری کوله. پیغمبر علیہ السلام په کې دینی کار چلو. ابن عباس سے وای مونږ سو کسانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره غکاز میلے تروان لاره کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای منس کو. نو قران وی پیج نمبر سره قل اوحی الیا تورتوا چه وحی شوید ماتا انه استمغا نفر من الجن چه دی قرآن تغوکی خودو یوسو کسانو پریانو فقالو ندوی انا سمینا قرآن عجبا تاکی سر منگا اوریدلے یو ونڈرفل قرآن
یادی الی الرشد ہدایت کے عقل مندی طرف تا نو مونږ ایمان راوړې دې قران باندې ولن نشرک بربنا احد هرگز به مونږ شریک نه پیدا کوو خپل سره څوک وانه وتاکي سر شان داده تعالی جد ربنا چې ډېر لوړ دې شان پروردگار زمونږه متخذ صاحبتن ولا ولدا هغه پروردگار چې نو ولا خداشتا نو ولا بچیشتا نو ولا خداشتا نو ولا بچیشتا نو الله تعالی وی ګوره دغه جناتو په خپل سټیټمنټ کې دو خبرې وکړي یو دا چې قران مو اوریدو نو دا قران د الله تعالی کتاب دی ابل دا چې د الله تعالی لپاره هیڅوک شریک نشته نه زوی ان لور نو دغه دعوی دا ثابت کړي په زمين د کیسه د جناتو کې دغه درې واړه دعوی ثابت کړي په زمين د کیسه د جناتو کې ادرې دعوی سړي یو دعوه د توحید دویم دعوه د رسالت او درېمه دعوه د باس بعد الموت ہر چی دلیل وحی دے سورہ ہود دلیل وحی اور دلیل نقلی کے فرق دائی کہ نقلی کے اللہ کی سب بیان ہے اور پر دلیل وحی کے اللہ تعالی لفظ وحی ذکر کری اگر ہم کی سبھی خصوصی ذکر کری وحی آیت نمبر 15 ومکتا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَوَّهِ كْرِشِ وَنُوحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تا أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ چِ ایمان نراڑستا د قوم نه الا من قدامن مگر دغه چې چا تروسه ایمان ناوړ دې بس دغه راړو اوس مستقبل کې بل کس ایمان نراړي او ایمان پس باندې فلا اله الا الله باندې نو اس په لفظ اوحیه سره الله تعالی دا بیان کړي چې نوح علیه السلام بیان د لا اله الا الله کو صحیح کول بیان نو دې ته وایي دلیل وحی دې ته وایي دلیل وحی څلورم قسم دلیل استقراری استقراری دلیل دیتا ہوئی کہ اللہ تعالی مخالف تا او دشمن تا یو سٹیٹمنٹ وړاندې کی او هغه سٹیٹمنٹ تقاضا د جواب کوي کم جواب ایڈمیشن کم جواب ایڈمیشن چې بغیر د منلو لبل لار نشتا سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَقَدْ تَپُوسُ کی دوینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمانونه ازمکا وسخر الشمس والقمر اتابع کړی دې مسخر کړی دې ورځ پوګمای لا یقولن الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته دې نه تپوسو کا ازمکا اسمان چا پیدا کړی سوای د اډمټ کولو نه بل خبره شته نه دی سره سبوی چا اللہ تعالی نو یا خو با ایکسپریس کی چې اللہ تعالی یہ به خاموش پاتې شي یا به ایکسپریس کی چې الله پیدا کړی دی یا به رد کوي نه نو دا ورته وایي چې دا لات منات او غزا او حبل یا زمونږ ایډلز پیدا کړی دي دا خبره نه کوي ها بلکې سب وایي چې الله صحیح استاد سره عزت ده نو کدا جواب نه درکې نو خاموش و پاتې شي نو دا خاموش ایڈمیشن دی دا خاموش ایڈمیشن دی صحیح شو دې ته وایي سایلنٹ ایڈمیشن لکه مونږه فقہ کوم وو چې یو جناینا تاسو کله چې دا پلانې چې دنه په بدله دومره مہر کې پنه کا صحیح شرعي محمدي سره تا قبول کړی دی
صحیح شو نو کا خاموش پاتې شو نو بس دا رضا ده خاموشي سره دا رضا ده نو دې کوي دلیل استقراری معنی طلب د اقرار کولو یعنی ډیماند کیږي د مخالف نه رسو چې اډمټ کړه خبره ډیماند کیږي رسو چې دا خبره اډمټ کړه یلکه سورہ انبیاء یو بل مثال وګوره آیت نمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آیت نمبر 2 پیته ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم له بوتان مات کړل واقع مشهور ده چې دی واپس راغله د خپل ایگزیبیشن نه ودا چا نو څه کسانو ابراهیم بل جوړ د خلاف موافقه کړی بلچا نه لیکلی دې راولې حکمران حکم وکړي دې راولې نو راوست قالوا انت فعلت ذا بآلهتنا دی ورته وی آیا تا کړه دا کار زمونږ د معبودانو سره او ابراهیم قال ورته وی بل فعلا کون کی کړه بل فعلا معنا کون کی کړه کبیرهم هذا اګورا غټ دغه سالم دی کبیرهم هذا معنا غټ دغه غټ تاغم سنو وی اغله په دغاړه کې اتبر ورسوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون وردين تپوس کئ کدی خبر کولشي فرجعوا الى انفسهم رجعوا الى انفسهم دو معنی دي یو دا چې دی یو بل تو کړه چې ابراهيم عليه السلام ورته وی ټول قوم نه دي مات کړو چانه مې صرف وګواله دي چانه مې پوزا والے دي چانه مې لاس والے دي صحیح شو یاره چا پوزا کټتا ده چا لاس کټته ده چا خپل ماته ده صحیح استاسو خدایان دي ټول کارونه کولشي نو دا تاسو ته پیدا چا فصلهم انکا دیو بل تر قتل اوس دا دوی سایلنٹ ایڈمیشن ہو چې دا خبره کولو جوګه نه دی د معبودان خبره نشي کوله نو دې ته وی دلیل استقراری چې ایڈمټ کوي دا چې د هیڅ نشي کوله یعنی ابراهيم عليه السلام په دې خبره ته څه تقاضا کوله چې دا خبره ایڈمټ کوي چې دا بودان هیڅ شي نشي کوله نو دې وی دلیل استقراری درېمه سلسله د شکایاتو دو سلسله تیر شو یو سلسله د دعواګانو دویمه سلسله د دلایلو مختلف طریقې سره او دریمه سلسله د شکایتونو سوره آل عمران آیت نمبر یوصل و یوتیا اللہ تعالی تقاضا وکړه د مدینه د ریاست د استوګرونو چې ډونیشن ورکړي سټیټ د پرسو کې ډونیشن ورکړي نو یو یا فړې لاریانو هغه وی د محمد رسول الله خدای جوړ غریب شه نو ډونیشن غواړي غریب شو نه ډونیشن غواړي ځکه موږ مالدار خلک یو نه الله تعالی د شکایت کوي چې دا دوی خبره دا سړی ځامن ته کوم پښتو کې چې دا سړی ته خبره دې شکایت کوي دې زوی لقد سمع الله قول الذين تاكسر الله تعالی اوریدل د خبره دا کسانو قالوا چاغوین الله فقیر چتا کی سر الله تعالی فقیر فقیر دے ونحن اغنیاء امونگ مالداریو سنکتو ما قالو مونگ لکر دی وینا وقتلهم الانبیاء بغیر حق اللہ تعالی وینا کما خبر چی دی کئی زان مالدار بری اللہ تعالی غریب بری I do put it on their record دار دوی ویب پای تخیزی
در دوی ویب سایٹ تا خیجی دے ہیو ٹو پے دا پرائس ذات نے شکایت کی در سڑی تو خبر ہے کہ اللہ متعلق دیتا ہوئے شکایات تو شکایات سلورواں سلسلہ تنبیہات تنبیہ مانا شکایت کی گی دشمن نہ تنبیہ ورکی گی دوستا چلا کم کار دے دا خنہ دے دے آفٹر ایفیکٹس خنہ دی دے نتیجہ خنہ دا تنبیہ والا ورکی دا دے ولی وکوے تا دے پا نتیجہ بانے پوئی او دا تنبیہات دو قسم دی یو پیغمبر تا تنبیہ ورکو سورہ انفال غزوہ بدر لنبنے غزوہ اور دی فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن اگر کہ خم میسج ورکول پکارو کیا تھا کافرانو ته چې بیا آئنده لپاره د پیغمبر مقابله ترا نشي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو فطری طور نرم دلو لہذا د مړولو د وهلو د زخمی کولو په ځای دله ترجیح ورکړه چې کوم سړی د ژوندې په لاس راځي سورته وایي ما قیدی گئی سی گئی قیدی گئی او چې قیدیان شو نو نتیجتاً پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غي نه رینسم ډیمانډ کړ چې ډیمانډ کړ پیسې فدیه پیسې ناگر چې جائز وا څه شی وا جائز وا کې دینه فدیه اغستل او بیا رها کول صحیح او چونکه داړم بنې جنگو میسج ور کول مرادو چې خلک ویریږي چې باندې ستا مقابله ته رانشي اچ دیونی سره پیسو باندې اخلاق تو خسبه بده بیا ټو پکړه غسه دی ورس خبره دین کړه نو الله پیغمبر علیہ السلام ته تنبیه ورکړه ما کان للنبی ان یکون له اسرا آیت نمبر 8 ما کان للنبی دا خبران دا پیغمبر دا پارا ان یکون له اسرا چی جوڑ شد دا پارا جنگی قیدیان حتی یسخن فی الارض اس دا اسخان مانا دا وین تو یول سوچے وین تو لنبے زخمیان کا چی او یریگی لنبے زخمیان کا چی او یریگی بے داغینا پس کے قیدیان کے میں قیدیانے کا صحیح تريدون غرض الدنيا تاسو دا غواړی چې دنیا سامان درته ملاوي شي والله يريد الاخره الله تعالی اخرت بهترول غواړي الله تعالی نو اخرت بهتريږي دې سره چې اسلام ته غلبه ملاوي شي اسلام ته ول تاسو کې ځان ول پیسې هم ته واغستې اوس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تنبیه ورکړه یا دویم مثال د تنبیه او د وارننګ سورہ توبه ورپسې سورۃ تبوک کی جنگو رومیانو سره او رومیان یو لوی طاقتو لہذا منافقین چې کم یریدل هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترالل چونکہ بظاہر مسلمانانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹی غوښتا چاوي زما تبر باندې راځي او چاوي خزم نه جوړه د هسپتال کې دا چاوي بچي منن سره مرض د ټیک نه دی صحیح مختلف عذرونه پیش کړ پیغمبر علیہ السلام خود تبعی طور نرم دل شخصیت اوکے نو پرابلم اوکے نو پرابلم وداؤٹ انکوائری چې رښتیا وای کدرو وای صحیح انکوائری ونکړه خو بس چا وای چې چټي حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی اوکے نو الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وارننګ ورک let me find out
آیت نمبر 3 عفا اللہ عنکا اللہ دے وبخا. عفا اللہ عنکا مانا و خدای دے وبخا. اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی سوئی ورتا وہی و خدای دے وبخا. عفا اللہ عنکا اللہ دے وبخا لما زنت لهم تا دویل ولدا چٹی ورکا حتی یتبینا نبد ورکول تردے پوری یتبین لک الذین صدقوا چخکار شتا تا کسان چرشتیائی ویرے دی وتعلم الکاذبین اخکار شیا سوچ سوک درو جلدی یعنی انکوائری با دکڑے وغیر دی انکوائری تاولی ٹول درخواست نمانی اوکے اوکے ایکسپٹڈ ټول د منافقان دي منافقت وکړه دروغ یې کوي. عفا الله عنک لما اذنت لهم خدای دې وبخښه. نو دې ته وایي تنبیه چې پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی وارننګ ورکړ چې بیا دومره ډیره نرم دلی مکوه دومره ډیره رحم دلی مکوه انکوایری کوه چې د چا عذر معقول یا غیر شوټي ورکړه چې چا عذر معقول ایله شوټي ورکړه. ادویمه تنبیه دا د مسلمانانو ته دا پیغمبر ته تنبیهات شو. دویمه تنبیه مسلمانانو سورہ آل عمران آیت نمبر 143 ومقتل یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم تاسو مجوړوي بطانتن قلبی دوستی. کومه دوستی؟ د زړه دوستی. من دونکم د مسلمانان نه علاوه بل چا سره قلبی دوستی نه ای سره سطحی دوستی کوي. د زړه دوستی خو بچا سره کې ځکه زړه دا د ایمان او د عقیده مرکز دی. نو د لګاو به یو چا سره چې چا په زړه کې هم دغه ایمان موجود دی. دا یو معنا شو د بطانه. اځه معنا چې لا تتخذوا بطانتن تاسو مجوړوي د خپل سیکرټس د پاره کنسلټنټ بتانوي کنسلټنټ اف یور سیکریسیز کنسلټنټ اف یور سیکریسیز. نو اس کا مسلمان مملکت د خپل سیکریسیز کنسلټنټ یو کافر جوړ کی نو دا سیکریسی پاتې کیږي. دیو چې حضرت عمر رضی الله عنه پابندی لګولې و د خپل والیانو د پاره د يهودي او د عیسائی خزه په نکاح کولو باندې چې تبعی والی د اسلامي حکومت کور کې به خزه يهودي عیسائی ناشتي د مملکت او د ولایت فکر صفات کی لا یعلونکم خبالا غی کو تعین کے تاز د پارا فساد پیدا کولو کی ودو ما غلبتم دی غواړي چې تاسو مشقت کې واچي د دې خو خسره چې تاسو مسلمانان په مشقت کې قد بدت البغضاء من افواههم تاکید سره ظاهر شوه دی بغض او دشمنی د خبرو دوینا وما تخفي صدور اکبر اکما دشمنی چې دوی پسینو کې دا غډیر رویا دا قد بینا لكم الآیات تاکید سره مونږ بیان کړی تاسو آیتونه کنتم تعقلون ک تاسو عقل کوئ ها خبردار تاسو تنبیه ده اها خبردار انتم تاسو اولائے تاسو ادھا کسانی او مسلمانان تحبونو چه تاسو دے سر دوستی کوئی ولا یحبونکم حالانکہ دی تاسو خینا دی تاسو نخوا خی وتؤمنون بالکتاب کل تاسو ایمان ساتے پٹولو کتابونو منگا تورات منو کنی منو او انجیل منو دی قرآن منی نا وَإِذَا لَقُوكُمْ چکل تاثر ملاوے قالوا آمنا نو دی وی آو دا ټول اسمانی دین ندی دا سو چلے ټول اسمانی دین ندی وَإِذَا خَلَوْ چکل زان لشی غَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَا نو دی چکی گت اخبل تاسو باندے من الغیظ دا غصے دا وجہ اللہ تعالیٰ وی زیدان لخبل سیکرٹ میٹنگ کی دے مسلمانات تا گتی چی جب سلام ملاو شی وی we will live together in peace. They can live together in peace, but actually they do not. They zan lakini, they servasako. Sange involved. قل تورتا اوایا موتو بغیرکم خدای مسرد خپل غصے بے خباسا
موتو بغیظکم معنا مړه شي سره د غصې خپل. ان الله علیم بذات الصدور، الله تعالی د سینو پرازونو باندې عالم دی. نو دې ته وایي تنبیه مسلمانانو ته، تنبیه. بل سلسله تخویفاتو ده. تنبیه معنا وارننگ چې دا کار بیا مکوئ، او تخویف معنا تھریٹ. نو وارننگ ورکیږي دوست ته او تھریٹ ورکیږي دشمن ته. وارننگ چاله ورکیږي دوست ته او تھریٹ دشمن ته. او دا تھریٹ دو قسمه دي. الله تعالی دو قسمه تھریٹ ورکوي کافرانو ته، یو د دنیوي عذاب بل د اخروی عذاب. سورہ آل عمران آیت نمبر 11. قل للذین کفروا آیا کسانو تا چې کافران شوی دي ستغلبون تاسو به ډیفیټ کول شي په دنیا کې. دنیا کې چې ما سره جنگ کوي نو څه کول شي؟ ډیفیټ کول به شي. نو دشمن ته ډیفیټ د دین له ترټ خپل نشته. د دشمن له ډیفیټ ورکول دین له ترټ نو دې ته وایي تخویف دنیوي، چې که جنگ کې را لای میدان ته نو ډیفیټ کول به شي. یوا وتحشرون الى جهنم، ابیا بجمع کول شي ټول په جهنم کې. نو دا تخویف ته اخروی، دا تخویف ته نو الله تعالی دواړه قسمه ترټونه کافرانو ته په یو آیت کې ورکړل. تخویف دنیوي او تخویف اخروی. دنیوي ورک ستغلبون مغلوب کول به شي، اخروی ورک وتحشرون الى جهنم جهنم ته وجمع کول شي. اور ورپسې آیت کې وی چې قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا. بدر کې ورسره دغه معاملې وکړه، غزوه بدر کې ورسره دغه لوبه وکړه چې دنیا کې ولا ډیفیټ ورک او آخرت کې عذاب لاله. نو دې ته وی تخویف دنیوي او اخروی دواړه. بل سلسله تسلی چې کله سړی ډس هارټډ شي، ډس اپوینټډ شي، د ډسپیریټي شکار شي، نو الله تعالی ولا تسلی ورکړي. دا تسلی کله الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته ورکړي او کله مسلمانانو ته ورکړي. دوه قسمه ده. پیغمبر علیہ السلام ته تسلی سورہ رعد آیت نمبر 43 آخری آیت. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا او ای آکسان چې کفر کړي دي پیغمبر علیہ السلام ته وایي لست مرسلا، ته د خدای طرف نه لګل شوی. دا ته غپ لګي. پیغمبر علیہ السلام ته لست مرسلا، ته خدای نه لګلې، ته خدای نه. اوس دا خبر پیغمبر علیہ السلام له سورو زور ورکو څومره پیغمبر علیہ السلام درد دي. اوس الله تعالی ورپسې جمله کې تسلی ورکړه
چې قل کفا بالله شهیدا تورتوایا کافی دی اللہ تعالی گواه میزما کی و بینکم امیستاسو کی ومن عنده علم الكتاب او آغسوک چی اغی سرد کتاب علم دی نو اغی کافی گواهان دی لکا علماء دی یهود و دی نصاراو چا ایمان ناوڑے لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ور تسلی ورکړي تو ورته وایا چې ما تاسو د گواہی ضرورت نشتا خدای دې خبره گواهی زه الله تعالی پیغمبر یم خدای دې خبره گواهی چې زه د الله تعالی پیغمبر یم تسلی ورکړه عبداللہ ابن سلام کعب الاحبار سلمان فارسی بلا ډیر نور دا مشهور دي یهودیان بل تسلی مسلمانانو ته سورہ آل عمران آیت نمبر 123 سلیریش او 25 لقد نصرکم اللہ ببدر تاکید سرا اللہ تعالی امداد کړو تاسو سره په بدر کې وانتم اذلہ تاسو ډیر لګوي پشمار کې هم لګوي اسلحه در سره هم لګوا شمار کې هم لګوي اسلحه در سره هم لګوا فاتقوا الله ويرګي الله تعالی نا لعلکم تشکرون دې د پاره چې شکر گزار جوړ شي استقول للمؤمنین اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام سے چی آپ کا غچتاوے مومنان ہوتا علی یکفیکم آیا کافی بنشتا دپارا ان یمدکم ربکم چی امدادو کی تاثر رب ستاسو بسلاست آلاف من الملائکہ پدریو ذرو فرشتو بانے منزلین چرا کدشی بید داسماننا بلا ہاں ان تصبروا کتاسر صبر استقامت مظاہرہ وکړه وتتقوا ازان بچ کد بزدلینا ویاتوکم من فورهم هذا فی الفور دے پس براش تاستا یمددکم امداد دو کی تاثر پروردگار تاسو بخمسط آلاف من الملائکت مسومین پا 500 فرشتو باندے نو 500 فرشتے نو دا تسلی ورکړ صحابه ہوتا او مسلمانانو ته کني حالت دا وی داو چې ټول ډیس هاټ شي چې خدای دا دومره غټ لشکر مقابله کی دا دومره ډیره اسلحه ور سره تامهاک ور سره دی B52 ور سره دی فلان دا زمانه ارته اسلحه چوا او مون سره خود معمولی استعمال دا تیر دے کمان دے صحیح معمولی توری را سره دی باندې الله تعالی ولا تسلی ورکړه چې تاسو له سټیبلیټی مظاهره وکړي اوس 500 فرشتي را لګم سره لګي 500 فرشتي نو دا تسلی وا مسلمانانو ته وما سلسله نمبر اوما ازاله الشبهات ازاله الشبهات دا پدری قسمه نمبر 1 اللہ تعالی یو باطل عقیدہ دا کافرانو ذکر کی باطل عقیدہ ذکر او بیا هغه باندې رد وکړي سورہ توبہ آیت نمبر 10 وقالت اليهود عزير ابن الله يهوديان وغزير د الله زوی دی وقالت النصارى نصارى والمسيح ابن الله چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی نو د يهودو باطل عقیده و چې حضرت عزير د الله زوی دی د نصارا او باطل عقیده و او دا
چې حضرت مسیح علیه السلام د الله زوی دی، اوس په الله رد کوي چې ذالک قولهم بافواههم، دا تشه د خلی خبرې دي. ذالک قولهم بافواههم معنا دا تشه د خلی خبرې د دې حقیقت سره تعلق نشته، د دې حقیقت سره تعلق نشته. مونږه پښتو کې او تاسو بوس باندې سره چې به بنیاد خبره کې موږ دې څه بوس باندې ها حفوات حفوات عربي کې ورته وایي ها وایي حفوات دا څه حفوات دي یا لکه موږ بل لفظ استعمالو خرافات، یا څه خرافات دي. الله تعالی دا دې څه خرافات وایي. ذالک قولهم بیا نو باطل عقیده ذکر کړه او فورن ورپسې رد وکړه. دا یو طریقه ده. دیمه طریقه د مخالف شوبه ذکر کی داغي جواب ورکی، د مخالف شوبه ذکر کی د وړاندې نه قوه عقیده ذکر کړه رد وکړه. دیمه طریقه ده چې د مخالف طرف نه کوم شوبه پیش شي هغه شوبه الله تعالی ذکر کی او جواب ورکی. سورہ بقرہ آیت نمبر 119. هم ختم. وقالوا لن يدخل الجنة ادوي هم ختم. لن يدخل الجنة يهوديان وي نب داخلي جنت الا من كان هودا مگر آسو کی یہودیانی اگر وہ یہودون علاوہ بل سوک جنت تنشید دے او نصارا وی بغیر زمون نہ بل سوک جنت تنشید لے. یہود وی زمونگا کور دے، نصارا وی زمونگا کور دے. اس دا یو شبہ دا گئی سچ ہے، یو شو امیجینیشن دے. شبہ مانا یو غلط امیجینیشن دے. بی وجہ اللہ تعالیٰ والا جواب ورکو خیال دے چی تلک امانیهم دا صرف ددئی تمنا و آرزو دا. قل ہاتو برہانکم تو ورطا اوایا ہاتو برہانکم چی دلیل پیش گئے دے بانے ان کنتم صادقین کتاسو دے خبر کی رشتو نہیں گئی، کتاسو دے خبر کی نو دا غی شبہ ذکر کرا او اللہ تعالیٰ جواب ورکا سنگ طریقے سر دلیل پیش کر. ہاتو برہانکم سو کا دلیل پیش کر دے بانے ان کنتم صادقین کتاسو رشتیا ہوئے. دریم طریقہ رد د شبہاتو و ضمن د عقائد باطلو کی. اللہ تعالیٰ پہ کل صراحتاً و ایکسپریسلی رد گئی او کل نہ کہی. ایسے انسان تو اتنا پہلے سوچو کا دا عقیدہ تو پہلے سوچو کا کہ دا عقیدہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 550 وقالوا اذا كنا عظاما ادا کافران وای چې کله شومږه قبرونو کې اډوکی ورفاتن ازرزرا. رفاتن معنا زرزرا. ائنا لمبعوثون خلقا جديدا آیا موږ بیا پورته کول شو په نوی ژوند باندې. موږ بیا پورته کول شو په نوی ژوند باندې. صحیح موږ خاورشي یو. الله تعالی وای دا خاورشي وی که تیگه دانه جوڑا شوی یا دانه آهن جوڑ شوی. که تیگه دانه جوڑا شوی یا دانه آهن جوڑ شوی چه اللہ غانی بیا با انسانان کے گئی. قل کورتا وایا کونو حجارتا شید تیگه او حدیدا یا وصفنا آهن او خلقا یا بلنوغا مما یکبر فی صدورکم چه کمستاسو خیال کے دیر سختی دا دینا دا آهن او دا تیگه نکم سختی یاغی تو ٹرانسفارم شوی نو بیا بم جوندی کی گئی. خدیمیس کے اللہ ہوئے چه فسیقولون دوی وی من یعیدنا سوک بس منگا احادہ کئی سوک با بیا جوندی کئی.
قل تورت اوایا الذي اغالا فطرکم اول مرت چې هغه پیدا کړي پړم به کرد باندې فسينغزون الیک رؤوسهم هغه خدای به پیدا کوي چې کوم خدای پړم به کرد باندې پیدا کړي نو فسينغزون الیک رؤوسهم دوی بتا ته سرونه داسه کوي تعجب ده پاره سره پاره تعجب انتا پر ډرامه کوي ها فسينغزون إليك رؤوسهم ويقولون أويبا متاه دا بکلی وی نانو جنو متا کله ملاویږي قل تورت اوایا غصا ان يكون قريبا ممکن نشي دا ډیر نږدې وي ممکن نشي دا ډیر نږدې دي سوره یاسین سوره یاسین آیت نمبر 58 والا تر اخره پورې اولم يرل وضرب لنا مثلا پیغمبر اسلام ته وسړی راغی عاص بن وائل داغه نامه و یو زوړ اډو کې ځان سره لاس کې راغسته ورته مخامخ کې ناشته وی چې دا تسوای چې مرګ نه پس پیغمبر اسلام مرګ نه پس بیا ژوند کیږي صحیح هغه دې اډو کې ته وګور دا سیمه ده که خاورو کې واچو دا سي خاور سره مکس کړ دا به څنګه ژوند کیږي صحیح وضرب لنا مثلا بیانې موږ د پاره مثال ونسي خلق خپل پیدایش ګوره یې کړی دی چې څنګه پیدا شو ضعیف وګوي هغه نه خدای څنګه زما بدن جوړ قال دی وای مې يحيي العظام سوق بجوند کوي اډو کی وای رمیم حالانکه چې دا زره زره شي قل تورت اوایا يحيي الذي ژوند کوي بناډو کې هغه الله تعالی انشاها چې پیدا کړی دا اول مرتين پړم به کرد باندې او هو بكل خلق عليم اذا الله تعالی په هر نمبر پیدا کولو باندې علم لري او قدرت لري الذي اغالا جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې هغه پیدا کړی تا د پارا د شنیونی نور فاذا انتم من توقدون اغشنیون تاسو اور بلوي اولیس الذي آیان دی الله تعالی خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونو ازمکا بقادر آیات قدرت نه لري غلا پدې خبره ان يخلق مثله چې پیدا کی مثل لدی بلا ته قدرت لري وهو الخلاق العليم ادي علم لرون کے پیدا کون کے دے انما خبردارا چې حکم د الله چې ارادو کې دی او شی پیدا کولو ان یقول له اغتوي کل موجود شه فیکون ناغه موجود شي فسبحان الذي پاکی دا آغا اللہ دا بیدہی ملکوت کل شیئن چی پلاک داغ کے اختیار دا ہر شیئ دے ویلے ترجعون ادغ اللہ تعالیٰ تبتاس واپس کوئے شیئ سورہ واقعات سورت الواقعہ آیت نمبر 39 نواله وکانو یقولون او دا کافران چوی بے ایذا متنا چکل منگا ملشو وکلنا ترابا اشمونگا خاوری وغزاما اڈوکے اینا لمبعوثون ای منگا بیا جوندی کولی شو چکل اڈوکی شو ریزر ریزر شو خاور سر خاور شو بیا بجوندی کولی شو او آباؤنا الاولون از منگا روان دی پلاران چو غیبم بیا جوندی کی گی زمونگا نکان پلاران چو منگا مخی مردی اغاون جوندی کی گی نو اللہ جواب ورکو چه تورتا او آیا ان الاولین روان دین خلق والآخرین تاسنا روان دی جتلی والآخرین رستن خلق چه تاسنا رستو برازی امریگی با لمجموعونا الى میقات یوم معلوم دا طول بجوندی کول شی جمع کول بشی دا اغا معلوم روز پا فکس ٹائم باندے دا معلوم روز
په فکس ټایم باندې نو دا وکمه سلسله چې مونږه ذکر کړی انن مو کمپلیټ کړي دا په تفصیل کې اهم بحث دی په تفصیل اهم بحث دی ان شاء الله د دغه بحثونو په اساس باندې بیا به مختلف سورتونه او مختلف آیاتونه هغه به تشریح کوو نن د پاره دغه مرکافي ذکر دا بحث اهم دی الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين زمان مريت بس غرام میں روزه پڑھ دے هغه سره کیږي به بس کړی ورپسې نه روزه کو لري کړي اصل ګرمي دا د دې د ګرمي مزره غونډه ده ازمن د وطنونو ګرمي مزره نه ها